صحابي فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل صحابه کرامو ته د خبره تعلیم ورکو دا خبره به هغه ته خودله چې کله به د قبرستان ته تل سببي و چې کله قبرستان ته لاړ شي نو وای السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه ودا دعا وای کټوله چاله نه ورځي نو چې قبرستان باندې تیریږي نو سړي وای السلام علیکم یا اهل القبور دی وای صحیح شه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا دعا خودله چې السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون ایوان سلامتی وای او بیا دا وای چې یقینا موږ تاسو سره یو ځای کېدون کیو لاحق کېدون کیو یعنی موږ باندې مرګ راځي او نسال الله لنا ولكم العافيه موږ د ځان لپاره او استاد لپاره د الله نه د عافیت دعاګانې کوو چې قبرستان باندې تیریږي نو سوره فاتحه او درې ځله سوره اخلاص قول او د ټولو مړو په روح باندې ورغوبخ او وسره دغه وایي چې نبی رسول الله فرمایي چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر